ښاغلی ولسمشر محمد اشرف غني وایي د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد می تعبیر په حقیقت بدل کړو. یو جهان مننه د طالبانو دفاع وزیر مولوي محمد یعقوب مجاهد څخه چې زما ضمانت یې وکړو. د طالبانو دفاع وزیر څخه یو جهان مننه په دې هم کوم چې ماته یې دومره وخت راکړو. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو بخیر. هیله لرم چې جوړ او روغ به یې په سر کې یادونه کوم. که باور ټي وي چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو په درنښت سره باور ټي وي چینل سبسکرایب کړئ. ډاکټر صاحب غني وایي نن سهار وخت ته چې کله له خوبه پاڅېدم تلیفون ته مې څو زنګونه راغلي وه. موبایل مې چې کله راواخیست سمدستي بیا پرې زنګ راغی. نمبر د افغانستان اوکې مې کړ. د جوړتازه نه وروسته مې ترې وغوښتل وبخئ څوک یاست؟ ځواب یې راکړ د افغانستان منتخب دفاع وزیر یعقوب یم. ریکارډ مې شروع کړ. ځواب مې ورکړ وزیر صاحب جوړ په خیر یاست؟ ویل شکر د صحت د الله جل جلاله څخه غواړم. د جوړتازه نه وروسته یې راته وویل ډېر په تمنا مې زنګ در وهلی او ګران افغانستان ته درته د راتګه بلنه درکوم. راشه او په ګډه د افغانستان په ابادۍ کې راسره برخه واخله. پر تاسو د بیت المال پیسې مصرف شوي باید حق ادا کړئ. تاسو ته افغانستان ضرورت لري. راشه خپل هیواد ته او ستا هر قسمه ضمانت درکوم. د مخکې په توپیر به څو چنده ستا زیات احترام او قدر به مو وي. هیله کوم هیواد ته راستون شه تر څو د افغانستان په سمبالښت کې حد نه زیاته ضرورت موږ تاته لرو. افغانستان مو ګډ کور دی او په شریکه به یې راپورته کوو. د ټولو خبرو د اورېدو نه پس مې ورته ځواب ورکړ چې ستا نه ډېره مننه کوم. ډېر دې متاثر کړم. نه پوهېږم چې زما احساس او زینت به همدا اوس څنګه تعبیر کړم. وزیر صاحب ستا د کور ودان وي. دا ستا زنګ او دعوت راکولو ماته ډېره انرژي راکړه. دغه زما لپاره د ژوند تر ټولو خوشحالۍ او تاریخي ورځ ده. وزیر صاحب خامخا درګرځم. افغانستان به راپورته کوو په شریکه. په دې کې هیڅ شک نشته چې هر افغان خور او ورور دی. وزیر صاحب د الله پاماني واخیسته او په وروستیو کې راته ویل د وخت د نیولو راته بخښه کوه. د الله پامان. د باور ټي وي چینل درنو لیدونکو دا اوس زموږ ته دې مهال چمتو کړی خبر. د نورو تازه خبرونو لپاره باور ټي وي چینل در سره په درنښت سره سبسکرایب کړئ. د الله پامان. تر بیا ښې چارې.